بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام له مشر سره د کرنې وزارت مرستیال کتنه. د کاسا زر د برېښنایي پروژې د بشپړېدو لپاره تر 2022 پورې وروستۍ نیټه ټاکل، او دا چې د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 2 فلسطینیان په شهادت رسېدلي. د لوی الله په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1403 کال د کب یهود میاشتې 14مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام له مشري ډیویل او مل پلاوي سره یې وکتل. یاد وزارت وایي په دې کتنه کې د کندهار په تخته پل او ننګرهار اسارک ولسوالیو کې د چک ډیم په پروژو او یو شمېر نورو ولایتونو کې د شنو خونو په جوړېدو خبرې شوې دي. د تاجکستان د انرژي او اوبو زیرمو وزارت ویلي تمه کړې چې تر 2022 زېږدیز کال پورې د کاسا زر پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. دغه وزارت زیاته کړې چې په تاجکستان او قرغیزستان کې د دې پروژې چارې بشپړې سوي او افغانستان او پاکستان کې چارې په چټکۍ روانې دي. د کاسا زر برېښنا پروژې په بشپړېدو سره به د افغانستان او د سیمې هیوادونو د برېښنا ستونزې تر ډیره حده حل سي، او دا د صنعتي کېدو په لور یو مهم ګام هم بلل کېږي. په یو بل خبر کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د روان کال په سلواغي میاشت کې د ملي او نړیوالو بنسټونو په همکاري له 65,000 زیاتو راستنه سوو، بېځایه سوو او اړمنو کورنیو سره د څه باندې 209 میلیونه افغانیو په ارزښت بشري مرستې ترسره شوي. د دې وزارت په وینا په دې مرستو کې د نغدي پیسو او روغتیایي کڅوړو سربیره خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. د دغو مرستو په ویشلو سره به د خلکو ستونزې تر ډیره حده حل سي. د بدني روزنې او المپیک لوی رئیس مولوي احمد الله وثیق د ورزشي فدراسیونونو ملي لوبغاړو ته د عصري د ورکړې مراسمو کې د ورزشکارانو د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. ښاغلي وثیق ویلي د بدني روزنې او المپیک ملي کمیټې د ورزشکارانو د ملاتړ لپاره خپل ټول توان په کار اچوي. په ورته وخت کې د ملي لوبډلو لوبغاړي په بېلابېلو څانګو کې د افغانستان ویاړونه لري. او په پای کې د غزې څخه رویټرز خبري اجانس خبر ورکړی چې د اسرائیلي عسکرو د غزې په سویلي ښار رفح کې 2 فلسطینیان په شهادت رسولي او خان یونس سیمه کې 3 نور ټپیان کړي دي. دغو بریدونو د سیمې وضعیت لا پسې ترنګلی کړی او فلسطینیان یو نوي کړکېچ ته اندېښمن دي. د اسرائیل او حماس غورځنګ ترمنځ د اوربند لومړی پړاو د تېرې اونۍ په پای کې پای ته ورسید، خو دواړه لوري د راتلونکو اقداماتو لپاره لا هم کومې هوکړې ته نه دي رسېدلي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی سئ د اروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشیل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.